څوک چې ماف شي نو بیا خو ماف وي نو دلته یو دوه مسلمانان په جګړې شي که نه او کله کله خدای نخواسته ته زموږ په دې کلي کې خو حالت دا ډز ډوز ده او داسې کله چې روغه وشي هغه دوه مسلمانان به داسې دوستان وي ولې هغه هر څه ماف شوي وي وروره چې الله پاک جل جلاله درته معافي وکړه نو ستا خبره به مني که نه تاله به اطمینان درکوي که نه تاله به رزق فراخه درکوي ستا هغه تمام کارونه به دې سموي وایي من کان لله کان الله له یو امام صاحب تیر شوی د امام مالک رحمت الله علیه هغه یو کتاب لیکلی د موطا او ډېر لوی کتاب د احادیث مبارکو موطا امام مالک ورته وایي رحمه الله کله چې هغه دا کتاب لیکلو رونو که مونږ کې اخلاص پیدا شو ښه اخلاص نو په دغه زمانه کې لوی عالمانو نور هغه یم موطا لیکله کتابونه یې لیکل او په امام مالک رحمت الله علیه باندې به اعتراض کولو وی دا کتاب لیکي دا ده او دا ده او دا ده نو یو ځل ورته شاګردان وایي وی حضرت تا باندې خو ډېر اعتراضات کیږي تاسو کتاب لیکئ د مبارکو احادیثو تاسو باندې خو ډېر اعتراضات کیږي امام مالک رحمت الله علیه ورته یو خبره وکړه وی دا چې کتاب لیکم زما مقصد د الله جل شانه رضا ده بس د الله جل شانه رضا می نیت ته نه خو می نوم نیت ته نه می شهرت نیت ته نه می سره چانه دنیاوي غرض ده زه چې د کم رب جل شانه دپاره دا لیکم هغه ما ویني او زه هغه ته خپل اخلاص پیش کوم علماء کرام فرمایي محدثین کرام فرمایي هغه زمانه کې چې نور کم کتابونه د موطا په نوم باندې لیکلی شوي هغه نن څوک پېژني هم نه او امام مالک رحمت الله علیه چې کم موطا لیکلی ده د هغې نوم د موطا امام مالک رحمه الله په دې باندې عالمان پوهېږي الحمدلله تر ننه پورې په دوره حدیث مبارک کې پړاویږي او تر قیامته پورې هغه موطا جاری ده انشاءالله دا ولې رڼو دا د اخلاص برکت ده دا د الله پاک جل جلاله ته د رجوع برکت ده دا د الله پاک جل جلاله د تابعدارۍ برکت ده نو رڼو که ما ته غواړو که نه چې کامیاب ژوند تیر کو خوشحاله ژوند تیر کو د اطمینان والا ژوند تیر کو د الله پاک جل جلاله د الله پاک جل شانه تابعداري راله پکار ده او د هغې د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري راله پکار ده او چې دا موکه انشاءالله قسم د دنیا کې کامیاب یو آخرت کې هم کامیاب یو حضرت بلال حبشي رضی الله عنه دې پورې امرونو چې تابعدارۍ کې ګورئ کامیابی ده هغه مبارک صحابي ده د حبشو نه راغو خو لیکن د الله پاک جل جلاله تابعدار د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعدار مدینه منوره کې به پروتو یو ورځ ورته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اے بلالا وی بیگا جنتونو کې ګرځېدم ستاسو د خپو کشاره مې اورېدلو زمانه مخکې و عمل دې څه ده حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه مبارک ورته وایي وی صاحب زه چې کله اودس مات کم بیا اودس وکم او څه چې د الله پاک جل جلاله د طرف نه مقدر وي منځ وکم په هغې باندې وی ښه بلاله دا د دې برکات دي رونو تابعدارۍ کې دومره برکات دي الله پاک جل جلاله دې مونږ ټول خپل تابعدار جوړ کړي او د خپل مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تابعدار مو د الله پاک جل شانه جوړ کړي رونو دې کې دنیا هم جوړېږي ښه او آخرت هم جوړېږي دنیا کې چې تابعدارو مونځ به کوو روژه به نیسو زکات به ورکوو چې په چا فرض وي حج به کوو چې په چا فرض وي دا یو څو اعمال خو مشترک دي کې خو غریب او مالدار ټول ده او بعضې اعمال داسې دي چې هغې کې صرف مالداران دي لکه زکات ورکول شو حج کول شو د دوو اعمالو کې ټول مسلمانان شریک نه دي ځکه غریبانانو باندې زکات نشته غریبانان به زکات اخلي او مالداران به زکات ورکوي او حج دا په مالدار سړي باندې ده
په غریب باندې حج کول نشته. نو خدای پاک جل شانه دې موږ ټول تابعدار کړي.